په خیر د سولر ټیکنالوژي حواله سره یو داسې خبر د سره شریکوم چې ډېر هم ملګرو به نه اورېدل ډېر ملګري به په اول ځل اوري بل دا چې دا سولر د نوې ټیکنالوژي چې کوم ده نو دا به 40 غنټې یعنی شپه ورځ د هر قسم موسمي اثراتونه پاک بکار کوي باران وریږي نه وریږي اسمان روڼ دی اسمان باران دی په هر حالت کې با 40 غنټې شپه ورځ انرژي ورکوي دنیا ته او سولر ټیکنالوژي کې مختلف وختونه کارونه کیږي په 60s کې امریکای دا تصور پیش کړی او خو هغې بیا د مختلفو وجوهاتو په بنا باندې کار ور باندې شروع کړ. اوس جاپان حکومت اعلان کړی دی چې په راتلونکي کال یا 2025 کې به مونږ سولر سټیلایټس خېجو برا خلا ته دومره لوی سولر سټیلایټس چې پلانواله به 2 کیلومتر سکویر وي 2 کیلومتر سکویر یعنی 2 کیلومتر داسې 2 داسې 2 داسې او 2 داسې نو 2 کیلومتر سکویر باندې دومره پلن به یو دی خلاته سولر پینل خېږي هلته به بجلی جوړیږي هغه به هلته بیټرۍ کې سیو کیږي هغه بیټریان نه به بیا د انټینو په مدد باندې دغه مایکرو ویوز ته بدلیږي یا الکترومیګنیټک ویوز ته بدلیږي هغه بیا دنیا ته یا جاپان ته رالیږل کیږي او دلته نه به ورته په ریسیوینګ اینډ باندې هم بیا انټینې یا نظام جوړ کی او هغه نظام به کومه بجلی چې د برن راځي د الکترومیګنیټک ویوز په ذریعه نو هغه بدل ته واپس هغه الکترومیګنیټک ویوز به انرژي ته کنورټ کیږي. اوس دا چې وایرلیس انرژي ستاسو په ذهن کې به نه راځي زما په ذهن کې هم نه راتله خو ما ولوسته چې جاپان د 5 نواله د 100 کیلومتر پورې کامیابي تجربې کړي دي چې بغیر تار نه بجلی ولیږي یعنی څنګه چې ریډیو ویوز یا څنګه چې دا انټرنیټ دی څنګه چې تاسو د ویډیو ګورئ څنګه چې تاسو د غږ اورئ څنګه چې تاسو ټي وي ریډیو موبایل کمیونیکیشن لپاره دا ریډیو ویوز چې څنګه زی هم دغه سیبه د انرژي انتقال کیږي د الکترومیګنیټک ویوز په ذریعہ او څنګه چې کوډینګ او بیا ډیکوډینګ او بیا دوباره خپل اصلي شکل ته راځي هم په دې طریقه به هلته نه ټرانسمیشن کیږي دغه سولر سټیلایټس دا به د 34000 فوټ په بلندۍ باندې وي نو ظاهره د چلته بیا نه شپې نه ورځي نه باراني نه وریځي نه رونو د خلق واړو خبره نه د باران او د رونو راډوال ته خبره نه نو 24 غنټې به دا بجلی پیدا کوي 24 غنټې به د انټینو په مدد باندې ټرانسمیټ کیږي او دلته به د نور انټینو یا نور ډیوایسز یا ریسیوینګ ډیوایسز په مدد به دغه ټیکنالوژي رانیول کیږي او دی وایي چې د یو د دیو په 2025 کې به مخکې تجربات کړي دي لګ لګ 400 کیلومتر بره یو معمولی غوندي سیس خېجولې دي دا غینه 1 کیلو واټ بجلی پیدا کوي او هغه کامیابی سره دغه کار یعنی پروټوټایپ یا تجرباتي بنیاد باندې دا کار کړی دی دی وایي چې موږ به 2 کیلومتر سکویر لس پر راتلونکي وخت کې پلان لري چې لس دغه سي سټیلایټ سټیشن یې بلته جوړو سټیلایټ پاور سټیشن او هر یو به 1000 میگا واٹ 1 میلیون میگا واٹ 1 میلیون میگا واٹ بجلی پیدا کوي نو دا د 1 میلیون میگا واٹ یو مناسب نیوکلیر پاور سټیشن د زیاته بجلی ده او دا یعنی تاسو اندازه لګوي 1 میلیون میگا واٹ که زه نه غلطیږم او دې حوالې سره تجربات ما چې څومره وکړه د هغې په آفیشل ویب سایټ باندې د ګورنمنټ اف جاپان او دغسې دي چې کومه نشریاتي اداره ده نیک ایشه ده که داسې کومه اداره ده دي خبري اداره ده سرکاري نو هغې هم دا ورکړي چې د 15 نواله د 2 کیلومتر پورې ټرانسمیشن چې کوم دی نو دا ممکن دی او په 2015 کې دیو د 55 میټر ټرانسمیشن کړی و د بجلی ټرانسمیشن مطلب دا چې بغیر وایر نه بغیر تار نه بغیر ذریعې نه دې ځای نه بجلی ټرانسمیټ کړه هلته بیا په بل کوډر یا ډیکوډر یا ریسیوینګ اینډ باندې چې کوم نظام دی هغه بیا واپس هغه الکترومیګنیټک ویوز بجلی ته بدل کی او دغسې دا په 2015 کې خبر و چې ما اوس چې کوم ما کته نو هغې 2015 کې 55 میټر او اوس دی 5 نواله د سطح پورې په ګراوند باندې دا تجربه کړله او دی انیشیلی دغه د 400 یا 500 فوټ بلندۍ ته وړوکې شانې تجرباتي بنیاد باندې یو سولر سیسټم لیږي او بیا به په راتلونکي کې دومره لوی میگا سولر سیسټم خلاته لیږي چې هغه به 2 کیلومتر سکویر باندې مبني یو وي او د دې تعداد
مختلفو ذریعو باندې چې ما وکتو نو هغه تر لسو دی. نو تاسو اندازه لګوئ چې په سولر پینل ټکنالوژي کې څومره لوی انقلاب را روان دی. نو وخت په وخت هم د دې سولر نه خبروم. یو ځل بیا کلیر کړم چې زما سولر څه قسم کاروبار نشته. هسې مې ورته مخه شوي دي، خدای چې زما چې څه شي ته مخه شي او خدای مې ورته مخه کړي، نو اوس ډېره ګرانه ده چې زه ترې قلار شم. او چې اوړی راځي نو ما سره هسې فکر پیدا کېږي د بجلۍ او دا بیلونه لړل تپل دا ډېر ګران دي. هسې ګرمي ډېره زیاته مطلب انوینګ او ډېر تنګوونکي غوندې عمل دي په اوړي کې په ګرمۍ کې. نو ځکه په دې کې مې دلچسپي ده. کور هم ودان.